طالبانو ډلهییز تسلیم شوي کمانډو وژلي، امریکا پلټنې غواړي. تخار کې میشت کمانډو ځواکونو پر طالبان یو برید هم نه دی کړی. که څه هم له اونۍ راهیسې له 100 زیات کمانډو ځواکونه په تخار ولایت کې میشت دي، خو لا تر اوسه طالبانو پر وړاندې کوم عملیات نه دی کړی. یوه باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یاد شي په دې راپور کې سلام وطندار ته ویلي چې موده وړاندې څه باندې 100 کمانډو ځواکونه د هوا لارې د تخار مرکز طالقان ښار ته لیږدول شوي دي، خو تر اوسه د ناڅرګند لاملونو له کبله طالبانو پر وړاندې هیڅ عملیات نه دی کړی. په ورته مهال د تخار اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له کمزوري مدیریت او ناغېړۍ څخه نیوکه کوي او وایي په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونه طالبانو په مورچلو بریدونه کوي او د دوی په پرتله د امنیتي ځواکونو شمېر هم زیات دی، ولې تر اوسه حکومت په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی او طالبان د ښار ته دروازو را رسېدلي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې ولسوالۍ یو پر بل پسې طالبان ته پرېښودل کېږي او طالقان ښار کې هم په بشپړه توګه تر کالابندۍ لاندې دی، کمانډو او نور ځواکونه کله طالبانو پر وړاندې ګام پورته کوي. د تخار اوسیدونکی صدام حسین وایي تخار کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. طالبان د هرې ورځې پر تېرېدو سره پر حکومت کړۍ راتنګه کړې. محلي اداره وایي چې د طالبانو ځپلو لپاره عملیات کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. طالبان هره ورځ وړاندې راځي او پرمختګونه کوي. په همدې حال کې د تخار ولایت اوسیدونکی وایي چې په وروستنۍ اونۍ کې طالبانو طالقان ښار څنډو ته ځانونه رسولي او ورسره جګړه زیاته شوې وه چې طالبانو یوازې 100 متره له ښار لرې وو. دوی وایي د هوایي ځواکونو په رارسېدو سره طالبان په شا تمبول شوي دي. بلخوا د تخار د والي وایند عبدالمعروف اظهر وایي چې ولسي پاڅونوال د جهادي مشرانو په مشرۍ هڅه کوي چې د ښار امنیت ټینګ کړي او امنیتي ځواکونه هم د ښار او لویو لارو د امنیت خوندیتوب په لټه کې دي. ومو غوښتل د تخار مرکز طالقان ښار د اوسیدونکو نیوکو په اړه د امنیتي مسؤل نظر هم له ځان سره ولرو، خو له پرلهپسې اړیکو سره بیا هم بریالي نه شوو. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې تازه امریکا ویلي چې طالبان باید فاریاب کې د ترسره کړي جنایت پلټنه وکړي. امریکا یو ځل بیا په فاریاب ولایت کې د 13 جون میاشتې په 14مه د افغان کمانډو د ډلهییز وژنې غندنه کړې ده. په کابل کې امریکایي سفارت شارژر دافر راس ویلسن وایي چې طالبانو په فاریاب کې جنگي جنایت ترسره کړی دی او دغه ډله باید د دې وحشیانه جرم پلټنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا دا پیښه په کلکو ټکو غندي او دا ویرونکې پیښه نه بخښل کېدونکې جنایت بولي. ویلسن ټینګار کړی چې طالبان د دې پیښې مسؤل دي او باید څېړنې وکړي. د ویلو ده چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په 14مه په فاریاب کې 22 افغان کمانډو وسلوال طالبان ته تسلیم شوي